د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په وروستیو کلونو کې د اسلام دائره په افغانستان کې پراخه شوه. لومړی هرات، بیا نیمروز، وروسته هلمند او کندهار فتح شول او خلکو یې اسلام قبول کړ. له هغه وخته د اسلام او افغانستان نوم له یو بل سره وتړل سو. د هجري کال په لومړۍ او دویمه پیړۍ کې افغانستان د اموي خلافت او بیا د عباسي خلافت تر واک لاندې و. بیا طاهریان، صفویان، سامانیان، غزنویان، غوریان، سلجوقیان، تیموریان، هوتکیان او ابدالیان په دې خاوره واکمن شول. دا باید هیر نکړو چې په دې موده کې ځینې حکومتونه چې پر افغانستان واکمن و په خپلو ریکارډونو کې له تباهي پرته بل څه نه دي ثبت کړي. دوی د افغانستان پر کلتور او تمدن سخت ګزارونه وکړل چې په پایله کې د افغانستان دودیزه واکمني له منځه ولاړه، چې ښه بیلګه یې د هجري کال په اوومه پیړۍ کې پر افغانستان د چنګیز یرغل دی. له هغه وخته د خپلواکۍ احساس د افغانانو په وینو کې ګډ سو. د چنګیز، تیمور، بابري او صفویانو پر وړاندې د افغانانو پاڅون او مقاومت د دې ادعا روښانه بیلګې دي. نه یوازې دا، په 1120 هجري قمري کال کې افغانانو د میرویس نیکه په مشرۍ په افغانستان کې د صفویانو اشغال پای ته ورسوه. هغه پای چې د پخواني شوروي اتحاد په څیر د صفویانو واکمني هم پکې ړنګه شوه. خو د احمدشاه ابدالي د واکمنۍ دوره بل ډول وه. د احمدشاه ابدالي په مشرۍ د افغانانو جهاد د هند له مسلمانانو سره د هغوی مرسته، د علماو درناوی او تر ټولو مهمه د دینی عالمانو لخوا د هیواد اداره کول د جهاد د دورې او د احمدشاه ابدالي د حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. د احمدشاه بابا د دورې یو له مهمو نړیوالو پرمختګونو څخه د احمدشاه ابدالي زوی تیمورشاه د واکمنۍ پر مهال د فرانسې انقلاب او وروسته د اروپا د استعمار پراختیا وه. انګریزانو چې له یوه خوا په هند کې خپله مداخله د ختیځ هند کمپنۍ له لارې پیل کړې وه، د احمدشاه بابا د لمسو د پاچاهۍ پر مهال افغانستان ته د لالچ یا طمع په سترګه وکتل او دسیسې پیل کړې. دوی په افغانستان کې د تفرقه واچوه او حکومت وکړه، په مشهور شعار سره ډیرې داخلي شخړې رامنځته کړي. خو بالاخره د افغانانو په پرله پسې جهادونو کې ماته وخوړه. د افغانانو په رګونو کې د وطن پالي او اسلامیت احساس دومره غوړېدلی و تر دې حده چې که د هیواد یو شمېر مشران د غربي افکارو تر تاثیر لاندې راغلي وای، د افغانانو د جدي غبرګون سره به مخامخ سول. له همدې امله نادر خان د خپلې واکمنۍ پر مهال له تیر څخه په درس اخیستو سره د خلکو دیني احساساتو ته
ډیره پاملرنه وکړه او له دین سره ډیره لیوالتیا وښوده. د خپل وخت د اساسي قانون په لومړۍ ماده کې له اسلام سره ژمنتیا، د اسلامي شریعت او حنفي فقه پر عمل ټینګار وکړ، که څه هم د هغه په وخت کې ډیرې سیاسي نیمګړتیاوې هم وي. خو د نادر خان زوی ظاهر شاه او د هغه وراره محمد داود خان د خپلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا زړې او له اسلامي ارزښتونو خلاف تجربې تکرار کړي، ځکه دوی هڅه کوله چې اروپایي لیبرالیزم ته وده ورکړي او په دې اسلامي سیمه کې کمونیستي افکار خپاره کړي، او دا کار د جماعتونو او منبرونو څخه د دوی پر وړاندې د خلکو د کرکې لامل سو. په هیواد کې د کمونیستي انقلاب او د شوروي اتحاد له یرغل سره یو ځل بیا د افغانستان تورې ورځې تکرار سوې. هیلې او امیدونه له ناامیدۍ سره، آبادۍ له بربادۍ سره، مسکا له خفګان سره بدل سوه او هر څه له منځه تللي وه. خو دا باید هیر نه کړو چې دا د مسلمانانو او مجاهدینو خاوره ده، هغه خاوره چې د اتلانو کور دی او له یو اتل پسې بل اتل پکې منځته راتلل او د مظلومانو دفاع یې کوله او د ظالمانو پر وړاندې جنګېدل. ثالث عمر. محمد عمر مجاهد چې وروسته په مولا محمد عمر مجاهد مشهور سو، په 1338 هجري لمریز کال کې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په یوه دینداره کورنۍ کې سترګې نړۍ ته پرانستې. هغه له ماشومتوبه له 15 کلنۍ څخه په کور او جماعت کې د دینی علومو زده کړه پیل کړه. هغه له ماشومتوب او ځوانۍ څخه د دینی علومو له زده کړې سره ډیره مینه درلوده او د دې ټولو لیوالتیا تر شا د هغه د مور او پلار ملاتړ او هڅونه وه. په هیواد کې د نیواګرو شتون او پر افغان ملت د دوی زیات ظلمونه هغه ډیر خفه کړ او د دې سبب وګرځي چې د یو حل لارې په فکر کې اوسي. هغه حل لاره چې د روسانو، کمونیستانو او بالاخره د امریکایانو د ماتې او وتلو لامل سو. د مجاهدینو له لیکو سره یو ځای سو ترڅو د کفارو له عسکرو سره جګړه وکړي او د هغوی ظلم ته د پای ټکی کېږدي. په هغه وخت کې مجاهدینو لږ پوځي تاسیسات درلودل او له همدې امله جهاد ستونزمن و. خو په پکتیا، زابل او کندهار ولایتونو کې د مجاهدینو پر لپسې عملیاتو په پیلولو او په هغوی کې د بریا وروسته د مجاهدینو مورال لا پیاوړی سو او عملیاتونه لا پسې زیات سول. ملا محمد عمر مجاهد لومړی یو عادي مجاهد و، خو د شوروي اتحاد د ظلمونو په شنډولو کې د هغه پر حق جهاد
او لوړه انګیزه د دې لامل سوه چې وروسته د امیر المؤمنین په توګه وټاکل سي. مولوي محمد موسی هغه شخص چې د مجاهدینو په منځ کې ډیر عزت او لوړ مقام درلود، ملا محمد مجاهد مشر او رهبر او ملا برادر خوندې د مرستیال وټاکه. په پایله کې د ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ یوه بشپړه خپلواکه جبهه جوړه سوه او همدا د اسلامي نظام د جوړولو او د جهادي منظم ځواک د تنظیم پیلامه وه. باید یادونه وسي چې په هغه وخت کې خپلواک حکومت نه و، داسې حکومت چې د فساد، ناامنۍ او بې عدالتۍ مخه یې نیولې وای. طوائفي پاچاهانو په ټول هیواد کې واکمني کوله او هر یو په خپله سیمه کې په خپله خوښه حکومت کوه. د اسلامي جبهې بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر مجاهد د اسلامي نظام د تأسیس لپاره هر ډول زحمتونه وګالل. هغه ځانګړې جذبه درلوده او ډیر کسان د ته راجذبېدل او بیعت یې ورسره کوه، تر دې حده چې د مجاهدینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدل. د ملا محمد عمر مجاهد یوه ځانګړنه دا وه چې تل به یې مجاهدینو ته د صبر او استقامت نصیحت کوه او د هغویو روحیه او حوصلې به یې غښتلې کولې. هغه ټول سیاسي، نظامي، اقتصادي او اداري مسایل د دین د احکامو او الهي قانون پر بنسټ پر مخ وړي. د حنفي مذهب مطابق به یې د ستونزو د حل لپاره د وخت له علماو فتواوې اخیستلې. جالبه دا ده چې هغه د دینی عالمانو له فتوا پرته په کومه مسئله کې پریکړه نه کوله. هغه د اسلامي شریعت پلي کول تر بل هر څه مهم ګڼل او لومړیتوب یې ورکول. له همدې امله ولس د افغانستان اسلامي امارت ته متوجه سو او له مجاهدینو سره یې هیڅ ډول مرسته او هلې ځلې ونه سپمولې. دوی د وخت له حکومت څخه ځانونه لرې کړل او د خپلو ستونزو د حل لپاره یې اسلامي امارت ته مخه کړل او همدغه عامل مجاهدینو ته د یرغلګرو او ظالمانو پر وړاندې د مبارزې زمینه برابره کړه. خو ثالث عمر د شعار او وینا همیشه د مجاهدینو لپاره دا و چې جهاد مو وکړ، قرباني مو ورکړي، ډیری کړاوونه مو زغملي، یوازې د دې لپاره چې په دې خاوره کې اسلامي نظام حاکم سي او خلک مو په پوره امن او امنیت کې ژوند وکړي. د خپلې 15 کلنۍ واکمنۍ په موده کې تل هڅه کوله چې خلک له هوسا ژوند څخه برخمن سي، په هیواد کې امنیت ټینګ سي، د هیواد اقتصاد وده وکړي، له ټولنې څخه ظلم او جبر له منځه ولاړ سي او تر ټولو مهمه دا چې په دې خاوره کې اسلامي شریعت نافذ شي. د اسلام دشمنانو چې تلی د اسلام د منځه وړلو هڅه کړې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان یرغل وکړ. هغه سرغړونه چې تاریخ به یې هیڅ کله هیر نه کړي.
په دې ناخبره و چې په دې خاوره کې د ملا محمد عمر په نوم د زمري په څیر یو زړور سړی اوسیږي. د 48 کفري هیوادونو پر وړاندې د ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ د افغانانو جهاد نړۍ ته ټکان ورکړ او ویره یې کړې وه. هغه ویره چې په پایله کې د شپې له هیواده وتښتېدل. یو داسې مشر چې ساده ژوند یې درلود او د خپل فارغ وخت ډیره برخه یې د احادیثو په کتابونو او په ځانګړې توګه د قرآن کریم په تلاوت او د تفسیر په مطالعه کولو کې تیروي. هغه کتابونه چې تر ټولو یې زیات مطالعه کول جلالین تفسیر، معرف القرآن، کابلی تفسیر، صحیح البخاری، مشکات المصابیح او نور فقهی کتابونه وه. بالاخره د تاریخ دغه ستر انسان په 1394 هجری لمریز کال کې د ارجعي آواز ته یې لبیک وویل او له دې فاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. خو پلویانو یې په پوره جدیت او هوډ سره د هغه لاره خپله کړه او بالاخره یې په پرله پسې هڅو سره امریکا ته ماته ورکړه. نن په دې وطن کې هغه بیرغ رپیږي چې د رپیدلو لپاره یې زرګونه مجاهدین شهیدان او معیوب سول، ښځې کونډې او ماشومان یتیمان سول. تاریخ به دا ټولې قربانۍ هیڅکله هیر نه کړي.